ولا دام ډېر زور غواړي ودرېږه بل لا دونه خو به انشاءالله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. لله الحمد. راغلی یم هرات ولایت ته زندجان ولسوالۍ هغه کلي ته راغلی یم چې کوم ځای کې شهیدان شوي کورونه یې ړنګ شوي وو. الحمدلله خوشحاله خو په دې یم چې څنګه مو خلکو سره وعده کړې وه هغه وعده الله تعالی په پوره کولو شروع کړې ده. نو دلته چې زه ولاړم تاسو وینئ زما خپو لاندې هغه پایو لاندې چې کوم جالۍ سیخان دي هغه دي هغه سیخان او هغه جالۍ ده. کار خو وینئ عملا لګیاو دی ماشاءالله ښه په درس کې روان دی. کوشش مو دا و چې دا کار موږ له خیره تمام کړو مخکې د دې چې واورې شروع شي. نو انشاءالله په دې امید یم چې په دې خپل پلان کې به انشاءالله بریالي کېږو. خو دا یوازې موږ نسو کولی ستاسو په مرسته باندې. چطور هستین؟ خوب هستین؟ آرام آرام است؟ کارهایتان چطور است؟ سخت است یا آسان؟ این به خاطر چی است؟ خزیر رنگ است. اون به خاطر اون نمو است. ها ماشاءالله. سخت است. خیر است؟ ولا دم ډېر زور غواړي. ودرېږه بل بان یک دقیقه نه او طرف تیر شو یک دقیقه نه دونه خو به انشاءالله دا هسې خو نه ده چې دی یوازې کوي موږ نه شو بس زیات خشنه شوه کنه. دلته داخل فزیکي لګي او دې تاسو کوی شئ چا وس نه کوي ویډیو سره خپره کوي همدارنګه خپلو ګروپونو کې خو دا خو هم وس کېږي. دا زموږ شخصي کوم پراپرټي یا جایدادونه نه دي دا د دغه خلکو زموږ ستاسو د هېوادوالو دي. هرات زندجان سربلند کلی همدارنګې نور وروڼه نورو ځای کې لګیا دي الله ټول نه راضي شي. نو خبر داسې د وروڼو فقط زما غږ په تاسو ته په دغه سختو شرایطو کې دا دی چې راځئ چې د دې خپلو هېوادوالو لاسنیوی وکړو. ژمی را روان دی دا اوس تاسو وینئ عملا کار شروع دی. دا خو دغه یو خښته دې فکر وکړه دا چې مفته نه ایښودل کېږي دا خښته داسې فکر وکړه هلته پیسې ایښودل کېږي که نه نو دا خو اسمان نه راغورځېږي. موږ تاسو یو چې دا جوړو دی خلکو ته. نو همدغه مو وخت دی خصوصا اواز مې په هغه سرمایهدارو دی په الله قسم که په ژوند باندې دا ژوند دومره ارزښت نه لري. کیدای شي دغه زړه دی دلته تړپېږي د لسو ثانیو لپاره که ودرېده هېڅ شی به هم نه وي بیا دغه دولت په کار نه راځي دغه پیسې په کار نه راځي هر څه پاتې کېږي. راځه که خوند ترې اخلي غواړې د دغه خپل دولت څخه د خپل مال څخه خوند واخلې دغسې ځای کې مصرف کړه. په خدای قسم چې ژوند به دې خوشحاله سکون کې به هم وي بچي به دې ارامه ژوند ولري او هغه خوشحالیانې به هم د دنیا هم آخرت. یو ټینشن یو ذهن کې موږ تاسو ته چې ولا مړ شم زه به خدای ته څه جواب ورکړم په الله قسم چې دومره خوشحالي به وي چې هلته به مې اوسه تیار ځان ته کړي. نو جیب خپل کلک مه نیسه. راځه مخکې د دې چې هغه ماشومان پاتې دي یعنې هغه میندې پاتې یا خویندې پاتې هغه د یخ کې شکېږي موږ تاسو په دوه درې بخارۍ په کور کې لګولې بیا هم ګزاره نه کېږي. دا چې ځان په خیمه کې دلته یو طوفان وي باد وي که نه څه وکړي مجبوره دي. نو پوښتنه مې ورته نه شته ده د پوښتنې لپاره چې الله موږ تاسو ملامت نه کړي خپل وجدان ته هم ملامت نه اوسو. دې خلکو ته باید یو څه وکړو. یو بوجۍ سمنټ نه نیولی تر 100,000 پورې څومره چې وس کړي همدارنګه سیخ همدارنګه شګه کرش چې څه شی دې وس کېږي انډیواله را مخته کې یې راوړل دې خلکو ته وغورځوي مصرف یې کړي موږ به پکې مصرف الله مو خوشحاله زموږ سر درد نه کوي چې موږ ډېر مجبور یو چې دلته راغلي یو فقط د دغه خلکو غم و د دغه خلکو اوښکې وې موږ راغلو تاسو ته مو اواز پورته کړه نو ځینې ورونو اخلاص وکړه هغه دی موږ راغلو عملا کار مو شروع کړ. انشاءالله دا به جریان لري او مو تا ته د امتحان وخت دی څه کوی شو فقط دا د پوښتنې جواب تا سره دی څه کوی شي. السلام علیکم.